We established the Afghan Dubai Business Council. We hope that this is a start to many more milestones. The objective, obviously, of bringing this group together. I know that there's a huge Afghani diaspora and a huge Afghani business community here in Dubai and the United Arab Emirates. I think both of our countries have very friendly brotherly ties, and we want to see that reflected also in our trade links and our business community, both for Dubai-based companies to expand and do business in Afghanistan, but also to attract more Afghani companies to Dubai and the UAE. Now, obviously, I know that this is the very first meeting where this group comes together. We hope to see this group increase in terms of numbers. We hope that we can see more and more events conducted by this group, but we also hope to see a lot of more delegations come through so we can really enhance the bilateral trade between Dubai and Afghanistan. We need to announce the platinum, gold and silver membership. Dubai Chamber of Commerce and Industry will give us later for the bank account open under the title of Afghan Business Council in Dubai. Very happy to see a refresh or a fresh start of the council that has worked in the past, under the umbrella of the Dubai Chambers. Very pleased also to see the strong diversity with the founding members. اول ما میخوایم که ممبرشیپ کلگی باید داشته باشیم. نظر من این است که یک ممبرشیپ ما داشته باشیم، یک دفتر داشته باشیم، یک CEO داشته باشیم، یک تیم داشته باشیم که می کار پیش ببره. یعنی می کلگی اینجا 45 بیزنس کانسل است. 45 بیزنس کانسل همین هر روز میتینگ داره. یعنی مینا را خانه شواد بر ما جای میتن، میگه ما شما را در کلگی جا میخوایم. دیگه خواهش ما است که بازم کسی میگه که والا مرا خبر نکردی و چیزی کار نکردم. ما از کلگی خواهشی دارم بین یک جای کار کنیم. باید اگر ما کدام کار نکرده باشیم شما چیز کنین. کسی که خفه است نظر ما این است که می کمیتی که حال ما شما میسازیم دغه کمیټه چې موږ تاسو جوړو د دې ورشي هغه دی راولي چې وایي چې موږ دغه سي کارونه کولای شو د نشي کولای راشه ورور میدان ته تی وک چې شرکت کولای شي موږ به تاسو سپورټ کو تاسو مخکې موږ لاشه موږ هدف دا د چې دغه بزنس کونسل نو ما درته ساتل دی غنی دی وخت نه د کرزي دی وخت نه بیا تر اوسه پوری موږ درته ساتل دا دام درته وایم چې د افغانستان د چمبر نم دا اکټیو ده که تاسو وینئ او کنه وینئ د افغانستان چمبر د ممبرشپ لري پیسې ورته ورکوي د ټول دنیا د بزنس کونسلونو دا اکټیو ده که تاسو وایستئ او وګورئ د ټول نه پوښتنه وکړئ نو اوس زه غواړم چې دا شایم تر دې ځای رارسولی د نور چې تاسې خوښه ده چې څوک مشر ټاکئ څوک کشر ټاکئ څوک کمیټی ټاکئ کسی را شما تعیین میکنین ما در خدمت هستم ما میخوایم که یعنی کار پیش بره برای ما مهم مصرف نیست مصرف شکر واسش داریم که ما بکنیم اما وقت باید کلگی ما شما یک جای باشیم ما کلگی ما شما میگیلد باره که فلانی آمد فلانی نامد اگر ما شما یک تیم داشته باشیم و تیم کلگی را خبر میده بین با هم یک جای شویم یک ذره وقت یک 10 دقیقه وقت برای زمین بتیم به این نمیشه که حالا در یک مجلس شما بین و برین همین نظرتان قطع ما شریک بسازیم چی نکردیم که بکنیم و چی دیگه زیادتر بسازیم دیگه به این خاطر از کلگیتان خواهش میکنیم که دمی سهم بگیرین و داشتن ممبرشپ اگر هر کسی مبلغش نمیفهم $500 هم اگر میته و در او یک CEO گرفته میشه حال چیرمن خونه میتونه در کل جای برسه باید یک CEO داشته باشه یک دفتر داشته باشه یک کمیونیکیشن منظم داشته باشه که کلگی که هیچ کس هم خفه نشه و کار کلگی اجرا شه ما اون روز رفتیم مثلا تیر میشتم از پیش شفاخانه پاکستانی ها یک شهرک باری جور کردن ایرانی ها را گفتن این چیزا دارن چرا ما افغانا نمیتونیم یک شهرک بگیریم از شفاخانه شروع کنیم کودکستان مکتب خدا غم دور نگاه کنه در غما در شادی های ما در محافل ما یک شهرک داشته باشیم حال کسایی که 36 سال پیش آمده دو وقت امکانات کم بود حال ماشاءالله کسایی که بیزنسمن‌ها که دمی میسوشته و از افغانستان دوبای آمده امکانات خوب دارن چې راځي دا خبره به ډېر نه کو عمل به وکړو چې په دغه عمل کې موږ تاسې انشاءالله ګټې وکړو دا چې څه اوس موږ په چوکۍ باندې جنګ کم چوکۍ د رئیس جمهوري نه ده چې صدرخیر ولې نه وراړېږي صدرخیر ولې ناست دی پلانی ولې نه سو پلانی نه سو دا قوم قومبازي بس وطن را تیکه تیکه کوي په دې قوم خبرو باندې
قومي خبره به تیر شو د غیر یو سپینجا په بل ملکو کې تاسو راکې 500 سره به طایفې ژوند کوي په افغانستان کې موږ ټول یو خلک ما در ورته بدبختی باندې چې دا پلانې د بستانې درځي د خبره به تیر شو ایوانه ما د افغان بیانه ما د افغانستان راځي د خدمت ملاوتر حالا که است یک گروپی که هستیم الحمدلله کلی ما از یک چیز ما پوره هستیم و پاچای امو کاروبار خود هستیم به هیچ چیز ضرورت نداریم و هیچ کس بر ما ضرورت نداره لیکن وقتی که شما کلی ما یک جای میشیم اتحاد میکنیم اما انرژی گفته صدر خیلی که در دقیقی خود اگر همینجا یک جای کنیم و از سرمایه خود اما بسیار یک مقدار کمه اگر یک جای کنیم بسیار یک قوت کلان جور میشه از این طریق ما شما میتونیم کرده که به نفرایی که مستحق هستن در افغانستان کمک کنیم چاها جور کنیم که امروی همی دیگه بزنس کانسل ها بی تو بی میتینگ داشته باشیم بی تو سی میتینگ داشته باشیم که موادهای افغانستان در اینجا به فروش برسانیم از این دور در افغانستان به فروش برسانیم ما بسیار با هم اتفاق داریم روان به اتفاق ما شما را خراب نکنه بهترین نظرم است که ما بین خود بشینیم اینا هیچ واگویی نداشته باشید ما بین خود تاسو مشران چې څه رقم غواړي چې څوک باید دغه ټیم داسې جوړ شي چې معاون هم وي باید هیئت محامل هم وي باید سکرتر هم وي او یو بل ټیم وي چې هغه خزانه دار وي د درو کسانو باید په اکاونټ کې امضاوي واچو او بیا باید ګیله د چا نه پس لغه په دغو راتلونکو دا اوس چې موږ او تاسې 40-50 کسه تاجران دلته ناست یو داسې نور تاجران هم لرو هغو ته به هم دعوت ورکړو چې هغه هم راشي که څوک ممبرشیپ اخلي نو هغه ممبرشیپ به واخلي دی به ممبر شي د بزنس کونسل او هغه پیسې چې هغه اکاونټ ته ځي هغه اکاونټ ته به بیلانس شیټ جوړیږي قانوني شي چېرته مصرف شي چېرته لاړې کوم نه تر اوسه پورې کوم بې اتفاقي ده د موږ او تاسو په منځ کې یو کلی یو دلته نن د موږ او تاسې کلی شته نه کور شته نه قوم شته زه قوم هم یو کلی هم یو ورور هم یو هر څه نو په دې باندې باید موږ او تاسې سره کار وکړو او اوس زه وخت ورکوم چې په نوبت هر څوک چې سوال لري هر څوک چې نظر لري وبخي لاس اوچتوئ او خپل نظر شریکوئ حاجی صاحب مایل نظر من این است که مطابق امی اساسنامه شما خودم نمیفهم که اساسنامه شرک هم است اساسنامه را دوستان مطالعه کنن مطابق با اساسنامه چیزی که لزوم دید از است امو رقم پیش بریم زمون در چنبر باید یو اساسنامه ولري او د هغې اساسنامې پر بنسټ باندې زموږ فاونډینګ ممبران باید انتخاب سي او بعد د هغې نه زموږ یو معیاري بورډ ممبرشپ انتخاب سي چې د هغې لپاره هم د اختیارات په نظر کې ونیول سي چې څوک کولی سي ازاد د بورډ ممبرشپ خواته راسي او په عین حال کې زموږ مادي او تخنیکي ټیم ته هم ضرورت ده او موږ داسې یو ادرس او ځای ته هم ضرورت لرو چې وکولی سو حد اقل کان کې څلور ځلې خپل د بورډ مجالس ولرو او دلته د افغانستان او د افغانانو ستونزې ډېرې زیاتې دي هغوی ته په وخت سره رسیدګي وکړو. We host hundreds of virtual meetings and in-person meetings and events on Afghan humanitarian situation, on Afghan private sector development needs, on priorities that the business leaders have told us they would like us to prioritize in going forward during this year. In that regard, our members are supporting the following 4 strategic recommendations, which we presented to the donor coordination meeting just this past week here in Dubai. First, we are urging the UN, the United States, and European governments to immediately release and return the frozen assets of all Afghan commercial banks and their beneficiary account holders, which includes many of you in this room today. Those assets should be returned. They are not sanctioned assets. The individuals who own those accounts deposited the money at the request of the donor community should be returned. It is their property, not the United States, not the United Nations, or any European governments. We want those assets to be returned via the Afghan commercial banking system